مړی دي ځه الله پاک دې رحم وکړي. به ستا د عذاب هېڅ کمی نشته، ربه ته پرې وساتي. دومره مړي را روان دي که نه شي. بس دا چې څومره موږ پورته را روان یو همدغسې زخمیان د ساحو نه راوړل شوي دي او تقریبا داسې یو چې 3-4 ساعته پورته نور مزل دی چې هغه ساحې ته چې هغه ډېر تلفات پکې شوي دي. نو دلته په هر کلي کې تقریبا داسې ووایه چې 20-25 شهیدان شوي دي. اندرلچک کې، ګاګزو تنګي کې او 33 کسان وو. هلته ډله ییز قبرونه هم ویستل روانو او نور هم پورته ساکب د پو په نامه کلی چې دی هغلته هم تلفات شوي دي. او دلته دا زخمي دی هلته راوړ ناست دی. نو ساحه ډېره اوږده ده. اوس به موږ خپلې وسې پورې کوشش کوو پورته روان تذکره